آیا تاسو باور کولی شئ چې افغانستان به ژر د 10,000 میګاواټه برېښنا تولید هیواد شي؟ په داسې حال کې چې افغانستان ټول 15,000 میګاواټه برېښنا ته ضرورت لري. هو، د تاریخ په اوږدو کې دا یو له لویو موافقو څخه دی، یو تړون چې 10 میلیارډ ډالر ارزښت لري او کولی شي افغانستان د انرژۍ له پلوه خپلواک کړي. راځئ دا حیرانوونکی تاریخي او لوی تړون له سره تر پایه سره ولولو. لومړی برخه تړون څه دی؟ د 2015 کال د اګست په 2مه د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د عزیزي انرژۍ شرکت سره د 10,000 میګاواټه برېښنا د تولید انتقال او توزیع هوکړه لاسلیک کړه. د دې پروژې ارزښت څه کم 10 میلیارډ امریکایي ډالر دی. په دې تړون کې عزیزي ګروپ ژمنه کړې چې افغانستان ته به د برېښنا یو ستر تولیدي ظرفیت برابروي چې تر راتلونکو 7 نه تر 10 کلونو پورې به پوره عملي شي. دوهمه برخه برېښنا چیرې او څنګه تولیدېږي؟ آیا تاسو باور کولی شئ چې افغانستان به ژر د 10,000 میګاواټه برېښنا تولید هیواد شي؟ په داسې حال کې چې افغانستان ټول 15,000 میګاواټه برېښنا ته ضرورت لري. هو، د تاریخ په اوږدو کې دا یو له لویو موافقو څخه دی، یو تړون چې 10 میلیارډ ډالر ارزښت لري او کولی شي افغانستان د انرژۍ له پلوه خپلواک کړي. راځئ دا حیرانوونکی تاریخي او لوی تړون له سره تر پایه سره ولولو. لومړی برخه تړون څه دی؟ د 2015 کال د اګست په 2مه د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د عزیزي انرژۍ شرکت سره د 10,000 میګاواټه برېښنا د تولید انتقال او توزیع هوکړه لاسلیک کړه. د دې پروژې ارزښت څه کم 10 میلیارډ امریکایي ډالر دی. په دې تړون کې عزیزي ګروپ ژمنه کړې چې افغانستان ته به د برېښنا یو ستر تولیدي ظرفیت برابروي چې تر راتلونکو 7 نه تر 10 کلونو پورې به پوره عملي شي. دوهمه برخه برېښنا چیرې او څنګه تولیدېږي؟